نیسب علم اخی چې په هغه کې به د هغې په شان بل عالم نه وي. او عام محدثین دي کې چې د دې سه امام مالک رحمه الله مراد مالک ابن انس. نو امام مالک رحمه الله چې په خپل عصر کې لوی عالم نو د ټول مدینه استاد کلو او په ټول علاقه کې د دغوندې بل عالم لنو پیدا کړي. لیکن چې د دې وخت د جابرانو مقابله رااله د دې ظالمانو په مقابل کې د هغې خلاف فتواوې ورکې، بیا هغه امام مالک چې په ټول مدینه کې د دغوندې عالم نه و د خلکو پر مخ پر خره باندې سپور کړي او مخ یې ورتور کړي او په ټول مدینه یې وګرځوي. نو یو طرف ته استاذ کل دی د ټول مدینه او د دغوندې عالم نسته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د علم پیشنګویي کړې ده، لیکن چې د دې جابرانو په مقابل کې رااله نو بیا دې حال ته ورسوي. نو امام مالک رحمه الله هغې چې به کله یو ځای ودرېدی خلک ورته راټول سو چې دا څوک دی مخ یې ورتور کړی دی. نو امام مالک رحمه الله بولی خلکو چې کم څوک ما پیژنې خو پی جنې چې کم څوک مې نه پیژنې زه مالک ابن انس یم ولا یخاف لومة لائم، زه د چا د ملامتیا هیڅ پروا نه لرم. ما درته ویل چې دا هغې خلک چې د دین د دفاع په خاطر په هر ځای کې درېد. هارون رشید وخت د امام یوسف رحمه الله زه پوښتنه وکړه، قاضي دی د امام ابو یوسف رحمه الله لوی وزیر د هارون رشید ناست دی د امام ابو یوسف رحمه الله او مخ ته شهیدي په یو مسله کې پیش کړ. امام ابو یوسف رحمه الله ورته ستا شهیدي نه صحیح کېږي، هغه د ټولو مملکت غټ وزیر دی او هارون رشید ته ډېر نږدې انسان دی. هارون رشید هم ناست ورته ستا شهیدي نه صحیح کېږي. هارون رشید بادشاه ورته وایي صاحب ولې شهیدي نه صحیح کېږي؟ ورته زه ستا په مجلس کې ناستم تا د ده ته یو امر وکړې چې ورسه خبره دا کار وکړه، د درته انا عبدک زه ستا غلام یم، یعنې دا کار یقیني کوم. ورته یا به دی په دې خبره کې رښتونی یا به دی په دې خبره کې دروغجن وي. که چیرې دی په دې خبره کې رښتونی دی ستا غلام دی، د غلام شهیدي نه قبلیږي. او که دی په دې خبره کې دروغجن وي نو بیا د دروغجن شهیدي هم نه قبلیږي. نو د ده شهیدي زه په یو شکل کې نسم قبلولی. هارون رشید بادشاه باره ورته الحضرت زکه شهیدي په دې مسله کې درکمه دا خبره مام لیدلې ده زما شهیدي قبلې. امام مالک امام یوسف رحمه الله ورته ستا شهیدي هم نه قبلیږي. هغه ورته ولې نه قبلیږي؟ ورګوره ته تارک الجمعه ته 15 وخت المنځ مسلسل په جمعات نه کوي، چې کم څوک په جمعات باندې المنځ نه کوي په شریعت کې د شهیدي نه قبلیږي. هارون رشید دستی ورته حضرت زه خو د مسلمانانو په مصلحت د مسلمانانو په فیصلو د مسلمانانو د نفع دپاره اخته یم، نو زما شهیدي څنګه نه قبلې؟ د باره د پیغمبر علیه السلام حدیث دستی ورته لا طاعت للمخلوق فی معصیة الخالق، چې کم څوک د مخلوق هر څومره خدمت کوي چې د الله تعالی نافرمانی کوي، د الله تعالی نافرمانی د مخلوق په خدمت کولو کې سړي ته نه جایز کیږي. بیا دستی د هارون رشید دروازې ته مسجد جوړ سلو، بیا به هغې 15 وخت لمونځ په مسجد کې دننه کوئ. ما درته ویل چې دا هغې خلک ولو چې د دین متعلق چې به کومه خبره راله بیا د دین د حکم متعلق دی در هر څه تېرېدل خو د خپل دین دفاع یې کوله. نو قاضي قتیبه ابن بکار رحمه الله چې هغې بادشاه هر څومره نازولی، هغې بادشاه هر څومره تحفې ورکولی، د هغې هر څومره کرمونه او احسانونه پر دې قاضي باندې وو، لیکن چې کله د بادشاه خبره د شریعت مخالف سوله نو قاضي دستي ورته ویل چې صاحب دا خبره دې نشي منظورېدلی. بادشاه له ډېره غوسه ورله چې دا سړی زما دومره احسانونه او زما د دې دومره انعاماتو هېڅ خیال یې نه وساتئ، بس ما ته ویل چې ستا خبره نه صحیح کېږي. برای دستي د قضاوت څه معزوله کوي. او چونکه د بادشاه د دنیا انسانان دي د هغې هغه نفسي خصاصت دی، هغه بغض او عناد په دې باندې نه ختمېدی د بادشاه. برای دستي ورته ویل 100 کاله مسلسل کېږي چې څومره تحفې دي زما د درباره څه وړي دي هغه زما تحفې به برته واپس راکړي. اوس یو سړی دی هغې دومره تحفې وړي دي، هغې به استعمال کړي، هغې به خرڅې کړي، هغې به څه ضرورت به پوره کړی، هغې به په خپل ضرورت راوستلي. دا به څنګه کېږي چې کله دی کور ته ورغلی نو د بادشاه عسکر ورپسې ورغلی چې بادشاه خپلې تحفې واپس غواړي. دا بچي ته کیلي ورکول، بچی المارۍ خلاص کړه. هغې چې کله المارۍ خلاص کړي چې څومره کلونه سوي ولو د بادشاه چې څومره تحفې پرتې وې دا مکمل